د نازعات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 9 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 46 مبارک آیاتونه لري. پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه، د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قسم په هغو پرښتو سخت راښکونکو چې په سختۍ سره سال بدن څخه راباسي، او قسم په هغو چې په اسانۍ سره یې راباسي، او قسم په هغو پرښتو چې په کائناتو کې په چټکۍ سره لامبو وهي، بیا د حکم په ځای کولو کې چالاکه وړاندې ځي، بیا د الهي حکمونو سره سم د چارو تنظیم کوي. هغه ورځ چې دغه ټوله ځمکه د زلزلې ټکان وخوځوي او له هغه وروسته بل ټکان راشي. ځینې زړونه به وي چې په دغه ورځ له ویرې ولړزېږي، د هغو سترګې به له ویرې ښکته شي. دا خلک به وایي آیا په رښتیا موږ ستنېدونکي بیا بیرته ورګرځول کیږو؟ آیا کله چې موږ ډډ وراسته هډوکي وګرځو؟ او به وایي دا ستنېدل خو بیا غټ تاوان کوي. په داسې حال کې چې دا یوازې دومره کار دی چې یو قوي آواز وکړي او یو د قیامت پراخ میدان کې موجود شي. آیا تاسې ته د موسی د قصې خبر رسېدلی دی؟ کله چې د هغه پروردګار د دعا په سپېڅلې غونډۍ کې هغه ته غږ وکړ چې فرعون ته لاړ شه، هغه سرکشي کړې ده، او هغه ته ووایه آیا ته دې ته چمتو یې چې سپېڅلتیا غوره کړې، او زه ستا د پروردګار لوري ته تا ته لارښوونه وکړم چې له هغه څخه په تا کې ویره پیدا شي. بیا موسی فرعون ته ورغی، هغه ته یې سترې نښانې وښودلې، خو هغه دروغجن کړه او یې نه مانه. بیا د چلونو جوړولو دپاره وګرځېد او خلک یې راټول کړل، نو د نارې کړې ویې ویل زه ستاسې تر ټولو لوی پروردګار یم. په پای کې الله هغه د آخرت او دنیا په عذاب اخته کړ. په حقیقت کې په دې پیښه کې لوی عبرت دی د هر هغه چا دپاره چې وویریږي. آیا ستاسې خلکو پیدا کول زیات ګران کار دی که د آسمان؟ الله هغه جوړ کړی دی، د هغه چت یې ښه هسک درولی، بیا یې د هغه انډول برابر کړی دی، او د هغه شپه یې تیاره او د هغه ورځ یې روښانه کړې ده. له هغه وروسته یې ځمکه غوړولې ده، له هغې څخه یې د هغې اوبه او شنیلي راویستلي دي، او غرونه مو پکې ښخ درولي دي، د ژوندانه د وسایلو برابرولو په غرض ستاسې لپاره او ستاسې د څارویو لپاره. بیا کله چې هغه لویه هنګامه جوړه شي، هغه ورځ چې انسان به خپل ټول کړي او هلې ځلې یادې کړي، او د هر لیدونکي په مخ به دوزخ پرانستی وګرځو. نو چا چې سرکشي کړې وه او د دنیا ژوند ته یې ترجیح ورکړې وه، همدا دوزخ د هغه استوګنځی دی. او چا چې د خپل پروردګار په مخ کې له درېدو نه ویره کړې وه او نفس یې له ناوړو غوښتنو څخه ساتلی و، جنت د هغه استوګنځی دی. دا خلک له تانه د قیامت په هکله پوښتنه کوي چې ښه نو د هغه ساعت تحقق به څه وخت کیږي؟ ستا څه کار دی د هغه په ښودلو کې؟ د هغه علم یوازې الله لره دی، ته یوازې خبرونکی یې د هر هغه چا چې له هغه څخه ویریږي. هغه ورځ چې دا خلک هغه وګوري، نو دوی به داسې ونګیري چې په دې دنیا کې یا د مرګ په حالت کې صرف د یوې ورځې وروستنۍ برخه یا لومړنۍ برخه یې تېره کړې ده. الله ستر رښتیا ویونکی دی.